په هغه وخت په د اسمان بادشاهي د 10 پیغلو په شان وي چا چې مشلونه واغستل چې د واده د ظلمي استقبال لوروزی 15 کمکلې وي او 15 خيارې. هر کله چې کمکلو مشلونه پورته کړل نو د ځان سره تیل وانه غستل، خو هغه خيارو د ځان سره د تیلو کوپیم واغستې. کله چې د واده زلمی پر راتلو کې ایثار شو نو هغې ټولو له خوب ورغلو او دې شوې، خو په نیمه شپه کې چغې شوې، وګورئ د واده زلمی راغو، راشئ چې ویې ګورئ. بیا ټولې پیغلې را پاسېدې او خپل مشلونه سم کړل. کمکلو خيارو ته وویل چې د خپلو تیلو نه موږ له لږ راکئ ځکه چې زموږ مشلونه مري. هغې ورته وویل چې موږ سره دومره تیل نشته چې د ټولو کار پې وشي، ښه به دا وي چې تاسو دکان ته لاړې شئ او ځان له تیل واخلئ. څه وخت چې هغې تیلو پسې تللې وې نو د واده زلمی راغلو. کمې پیغلې چې تیارې وې هغې ورسره د واده مېلمستیا ته ورننوتې او ور بند شو. او بیا هغه نورې 15 هم واپس راغلې او چغې کړې، مالکه مالکه مونږ ته دروازه کولاو کا. خو هغه ورته جواب ورکړ، خبره دا ده چې زه تاسو نه پیژنم. ځکه بیدار اوسئ ولې چې تاسو ته دروازې او د وخت هیڅ پته نشته. بیا د اسمان د بادشاهۍ مثال د هغه سړي په شان دی څوک چې په سفر تلو او نوکران یې راوبلل او خپل مال یې ورته وسپارلو. یو له د ساتلو د پاره د سرو زرو 15 تیلې ورکړې، دویم له 2 او دریم له 1، هر یو له د خپل قابلیت په مطابق ورکړې. بیا هغه د ملک نه روان شو، چاته چې 15 تیلې ورکړې شوې وې هغه سمدستي لاړو او سوداګري یې پې شروع کړه او 15 تیلې پې نورې وګټلې. او هماغه شان چې چاته چې 2 تیلې ورکړې شوې وې هغه 2 نورې وګټلې. خو چاله چې 1 تیلې ورکړې شوې وه هغه لاړو او په ځمکه کې کنده وکنسته او د مالک هغه پیسې یې پکې خښې کړې. ډېره موده پس د هغې مالک واپس رالو او د هغې نه حساب وغوښتو. چاله چې د سرو زرو 15 تیلې ورکړې وې هغه راغلو او 15 نورې ورسره کېښودې او ورته وویل چې ګوره مالکه تا ماله 15 تیلې راکړې وې، ما ورسره 15 نورې وګټلې. مالک وویل شاباش زما ادباري او ایمانداره نوکره، تا په لږ څه کې ځان ادباري ثابت کړ، اوس په زه تا د ډېر څه اختیارمند کم، راشه او د خپل مالک په خوشحالۍ کې شریک شه. بیا د 2 تیلو هغه کس رالو او وی ویل مالکه تا ما ته 2 تیلې سپارلې وې، ګوره ما ورسره 2 نورې وګټلې. مالک ورته وویل شاباش زما ادباري او ایمانداره نوکره، تا په لږ څه کې ځان ادباري ثابت کړ، اوس په زه تا د ډېر څه اختیارمند کم، راشه او د خپل مالک په خوشحالۍ کې شریک شه. بیا هغه څوک راغلو چاته چې 1 تیلې ورکړې شوې وه او وی ویل مالکه ما ته پته وه چې ته یو سخت سړی، ته هلته ریبې چېرته چې دې کرلي نه وي او هلته یې راټولې چېرته چې د تخم نوستې نه وي. نو زه ویرېدم ځکه لاړم او ستا سره زر مې په ځمکه کې ښخ کړل، ګوره څه چې ستا و هغه دا دي. مالک ورته وویل ای بدکاره نوکره، تا ته معلومه وه چې زه هلته ریبم چېرته چې مې کرلي نه وي او هلته یې راټولوم چېرته چې مې تخم نوستې نه وي، نو بیا تا ته پکار و چې زما پیسې د صرافانو له ورکړې وې، نو په واپسۍ به ما هغه مال د ګټې سره حاصل کړی و. هغه ووی چې د دنه د سرو زرو هغه تیلې واخلئ او د 10 تیلو والې له ورکئ، ځکه چې د چا سره چې څه وي هغه ته به نور هم ورکړی شي، تر هغې چې څه ته سیوا هم شي، خو د چا سره چې څه نه وي هغه نه به هغه سم واغېستی شي چې ورسره وي. نو دا بیکاره نوکر تیارې ته وغورځوئ، چېرته به چې د جړا او د غاښونو چیچل وي.